د غور یو شمېر اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو بیه لوړیږي چې دوی په لوړه بیه د توکو د پیرلو واس نه لري. دوی له مسؤلینو غواړي د دغه ولایت بازارونو څخه جدي څارنه ولري. از حکومت اسلامی خواهش ما همی است که توجه خاصی در ولایت غور داشته باشند. ولایت غور یکی از ولایت‌های است که سردسیل است و در زمستان برف و باران شدید میکنه. راههای غور و کابل یا غور و هرات مسدود میشه برای مسافرین و مواد خوراکه نمیشه که بیارن، قیمت میشه، قیمتش بالا میره و ازشان خواهش میکنیم که اگر به این راستا هم توجه بکنن و مواد خوراکی همچنان باز پیگیری بکنن که قیمتش بالا نره و خیلی خوشحال میشم. متاسفانه در فصل زمستان ما میبینیم که بعضی از اجناس قیمت شده. از امارت اسلامی خواهان می هستیم که توجه بیشتری داشته باشه به فصل زمستان. خو یو شمېر هټیوال بیا د ژمي موسم کې د لارو خرابوالي له کبله د لومړنیو توکو په رسیدو کې ځنډېده د هغې د بیې د لوړېدو لامل بولي. نسبت به دیگه سالا امسال قیمت ها زیاد بلند رفته. دیگه سالا اگر ما یک بوژی برنج می‌خریدیم به 1500 امسال می‌خریم به 2000. علت اصلی اینجایه که مردم غور سرک نداره، کرایه زیاد بلنده. دیگه به دیگه فصل‌های سال خوبتره، به همین فصل زمستان که میشه کرایه زیاد بلند میره. علت اصلی اینه که ما سرک نداریم. تا 5 سال میشه که ما در ولایت غور دکانداری میکنیم. همین سال کم وضعیت ها خرابه. همه جنسایی که ما میخریدیم با 1000 فعلا بار مونیم اونا رو با 12 13 صدف کنیم که اینجا بسیار گران تموم میشه. ما باز وضعیت راه هم بسیار خراب است. همه کرایه میرای موتر یکم بالا میره، با مو خاطر یکم جنسا تفاوت داره بلنده. په همدې حال کې سیمه ییز مسؤلین د دغه ولایت د بازارونو له څارنې ډاډ ورکوي او وایي چې د ګران پلورنې او په خپل سر د خوراکي توکو د پلور اجازه چاته نه ورکول کیږي. طبیعی است که در فصل زمستان نسبت به مشکلات راه‌ها یک اندازه در بعضی از اقلام مواد نرخش تغییرات می‌آید و فعلا خوشبختانه بازار تحت کنترل نظارت هست و بازار لحظه در دید اعضای نظارتی قرار دارن. اگر کدام تخلفات صورت بگیره حتما برخورد قانونی امروی متخلف صورت میگیره و کدام مشکلی خاصی وجود نداره. انشالله نگرانی فعلا اگر باشه هم قابل تشویش نیست، انشالله برطرف میشه. ورته مهال د غور یو شمېر نور اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کاري فرصتونو برابرېدو په موخه د لا ډېر پام غوښتونکي دي.